او چې دکان ته ودرېدم پی مې راغېسته چې بجیب مې لاس وبټوله په کمپلیکس کې چاوالی ده والا و دې کار هسې خوږې د ښایست خبره نه. السلام علیکم. وعلیکم کا څنګه خیر یا حالات ښه دي؟ ما پېژنې څه لږ دې خیال کې مې دی کې خو نه لکه چې ایر دې کړم هیر کړی مې نه خو ذهن کې اوس نه راځي یاره رانږدې شه زه خو دې پېژنم که نه ته مې نه پېژنې داسې کار دی کاکا زه غوښتلی وم دې کمپلیکس ته ورغلی وم بیمار وم چیک اپ مې کو چې اوس واپس ووتم کور نه رنګ وکړو مېلمانه دي لږ پی راوړه او چې دکان ته ودرېدم پی مې راغېسته چې بجیب مې لاس وبټوله په کمپلیکس کې چاوالی ده والا و دې کار کو تبا نو ستا ته په دې وجې ودرېدم چې مې دومره پیسې راکړي چې زه پې پی یوسم زه خو تا وینم را وینم نه زه به چې کله دې وینم به دله به درکړم څونه درکړم چې صرف پی یوسم څومره پکې نشته ورګه ځړنی دغه کو صحیح ده په ما ځکه ویني چې مخامخ دې دواړو کورونو کې اریانې والا سره کار کوم کار کې ها ها وګوره مالیتوب کار کوم او زه دې وینم را وینم کله نه دا کله مخامخ دا اکبر دی اریانې والا دی اکبر خو پیژنې و ډېر ښه او دا بل کامران دی دې کورونو کې زه کار کوم او دې چمن کې کار کوم او دې کې کوم دا پیسې نه دي بابا دا چې زه بیا په دې لاره کله تلم که نه او کله مې ولیدې دله بیا در کوم خو یو خبره ته کوم د مرګ او ژوند پته نه لګي خو مخې له را نه دی ما بخلي دي د ورځې پیسې درکوي که تنخواه درکوي ما له تنخواه کې دې شپږ زره راکوي پنځه شپږ او پکې درېیم راکوي څلورم راکوي بس ټوټل د میاشتې د څو پاتې کېږي مړه به نشته جمعې کې سنیه شپږ زره نو اووه زره اته زره اته اته نیم 9000 جوړېږي بس 9000 لږې نه دي لږې دي په اوړي کې ډېرې داسې پرایویټ کارونه ډېر زیات دي او دا لاس ته ولې ګوته کې د څه مسله ده دا مخکې اکسیډنټ سره خراب شو دا یو لاس ته کار نه کوي نه دا خو ډېره ګرانه ده بابا دا چې دا نو بس ماشین پې ګرځولی شم کار مې هلته کولی شم خو رابرغېږي نه داسې زه تا ته یو خبره کوم ته 9000 روپۍ راټولې میاشتې وړی که نه تا ما سره دا مدد وکړو که نه دا پیسې دې راکړی که نه زه الله پاک ته سوال کوم چې دا بابا چې کوم دی نو 9000 د میاشتې ګړي خدای پاکه چې ماښام کور ته ځي چې تا ولې 10,000 روپۍ ورکړي او زما سوال الله پاک قبول الله دې قبول او منظور کړي قبول به کتاب یقین دی لاس اوچت کا بس الله پاک یا خدای پاک دا کاکا چې ماښام کور ته ځي چې 10,000 روپۍ دې دله ورکړي امین لاړم نه جي خو یقین خو دشته که نه ولې نه ولې شکر دې په دې بي مارکیټ کې تپوس وکړه چې دا پلانټي مونځ کوي او نه یا نه کوي پنځه واړه مونځ ټول کوم چې 15 وخته مونځ کې په الله پاک دې دومره یقین دی او بیا دې ستا به دومره یقین شته نو بیا به تعالی 10,000 روپۍ څنګه نه درکوي دا 10,000 روپۍ تعالی الله پاک درکړي هله تا خو ما سره نشته دا خو به تعالی اوس الله پاک درکړی که نه اوس منې که نه منې ولې نه یاره دا خو پیمان څه کمال دی که هغه په اړه کې مې غم او سوز و چې بس هغه دې رانه لور کړه څه غم و بس دا وایم چې یاره بس هغه اړه کې مې وي که نه چې یقین په خدای کې مخ په قبله ولاړ یم دا دی او دس کې مونځ به دا دی کوم اوسه چې یاره څه به کوم هغه 100 روپۍ به هغه خو هغه بل الله پاک دې مال راکړي لکه دغه کومې پیسې چې سره دې مال راکړی او دا سوچ دې کوی چې خدای پاک اوس خو تش پاتې شو مګور الله پاک څومره درکړی دا 10,000 روپۍ او د میاشتې 9,000 ګټې الله پاک دله په یو ځای 10,000 په یوې ورځ کې درکړی اوس به یو کار کوې بابا ولې نه اوس چې کله ته کور ته لاړ شې که نه ته وړو مور خو دې شته که نه هغه زمونږ هم بیبی ده که نه اوس چې ته بیبی ته وایې چې ما نن 10,000 روپۍ وګټلې بیبی خو به یې نه مني هغه خوشحاله کېږي که نه نو ته به بیبی ته څه وایې ته هم دا بس یو ورور راکړي نه ته به بیبی ته وایې داسې مزدوري مې کړې ده چې وایي 10,000 خو 10,000 دي وایي 15,000 روپۍ مې پکې تاله هم ګټلي دا یو نور پکې سپیشل د بیبی شو او ستا نوم څه دی زما امجد امجد دی نوم یې کوم ځای کې زه بس د بل ځای یم زه دې ځای نه یم دا مې سره ځای ګپ لګوم بس یار الله پاک دله ډېره تېره درکړه په ایمان د تم دا خو یې زړه نه رانه غم لر کړه نور کله چې کور ته څنګه ځې او نن چې ځې نن به نور کله په نسبت خوشحاله
ډیر ورنن خوشاله یم ډیر ډیر به خوشاله لګم نه بس الله پاک دې کامیاب کو الله پاک دل ډیر تیرې درکا اوس ماته اجازه ته بالکل دا ویني خشاک مې را تړلې دی اوس بلاور بلو سو کنه نه اوس خو بس چوټی شو کنه بس اوس زم او ایثار دم خو چې دار ته ملو شو څه نه لاړم نه لا Thank you.